سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني نن سهار د یوه دوه ورځني سفر په موخه د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخانسوري وایي ښاغلی غني به په دې سفر کې چې لومړۍ میرمن هم ورسره مله ده د بلخ ولایت له ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو سره په جلا جلا توګه وګوري. د نوموړي په وینا ولسمشر به له دې سربیره د دغه ولایت له بېلابېلو اقشارو سره هم لیده کاته وکړي. له دې سره سم ولسمشر غني د بلخ په مرکز کې د ابو علي سینای بلخي 360 بستریز روغتون نن سهار پرانیسته. دغه روغتون په 5 پوړونو کې د 15 میلیونو یورو په لګښت جوړ شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د دغه روغتون لګښت جرمني حکومت ورکړی دی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر طالبانو د افغان هوایي ځواکونو د بمبارۍ له امله 4 ولسي وګړي وژل شوي او 8 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق وایي طالبانو تېره شپه د معروف ولسوالۍ د نیونې په موخه تابیان نیوله، خو سیمې ته د افغان هوایي ځواکونو له رسېدو سره سم طالبانو د یادې ولسوالۍ په ابوکلا سیمه کې په یوه کور کې د واده په مراسمو کې ځانونه پټ کړل او هلته د افغان ځواکونو د بمبارۍ له امله د 10 طالبانو له وژل کېدو سربیره یادو ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړي په وینا طالبان له تېرو 3 ورځو راهیسې هڅې کوي څو معروف ولسوالۍ ونیسي، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ او بیرته شاتګ ته اړ کړی شوي دي. په ورته وخت کې په کندهار کې د یوې چاودنې له امله 2 نجونې وژل شوي او د 14 نورو نجونو په ګډون 14 تنه ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ د ژیړۍ ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا د دغې پیښې ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. له دې سره سم د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې له امله 9 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېره ورځ د ولسي تړون پروګرام په دفتر کې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې پیښه کې د یاد دفتر 3 کارکوونکي وژل شوي او د 4 میرمنو په ګډون 6 نورې ټپیان دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د اندونیزیا د ټاکنو له کمیسیونه وغوښتل چې د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون سره د تجربو د تبادلې او ظرفیت لوړونې په برخو کې همکاري وکړي. عبدالله تېره ورځ په جاکارتا کې د اندونیزیا د ټاکنو کمیسیون له غړو سره په کتنه کې همداراز د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرې وکړې او د دوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه ورکړل. په دې ناسته کې د اندونیزیا د ټاکنو کمیسیون غړو په دغه هیواد کې د ټاکنیز سیستم په اړه ښاغلي عبدالله ته هم مفصل معلومات ورکړل. او یو کس په کاپیسا کې د جعل او تزویر په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي دا کس چې عبدالله نومیږي د تذکرو د جعل په تور تېره ورځ د سیاد له بازاره نیول شوی دی. ویل کېږي له یاد کسه نږدې 1500 جعلي تذکرې چې یو شمېر یې ټاکنو سټیکرونه هم درلودل ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.